الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. سلورم سپارہ دا سورة النساء پنزلسم نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کی د میراث حصے ذکر شوی چونکہ زمان جاہلیت کی با زنانو ته حصے نه میلاویدلې د میراث دغه شانتي ماشومانو ته به هم په میراث کې حصہ نه میلاویدله. هغه چاته به میراث میلاویدو چې هغه به جنگ کولی شو. نو الله د زنانو د پاره هم حصہ ذکر کړل او د نارینو د پاره هم حصہ ذکر کړل او به او فرمایل دا د الله احکام دی او چام چې د الله اطاعت وکړو د الله د رسول اطاعت وکړو الله به دا خلق داسې جنتونو ته داخل کی چې د هغې د لاندې د هغې د ونو د محلاتو د لاندې به نهرونه بهیږي همیشه د پاره په دغه جنت کې او دا لویه کامیابی ده. او چا چې د الله نافرماني وکړه او د الله د رسول نافرماني وکړه دا میراث په صحیح طریقه تقسیم نکو نو د الله د حدود د الله د دین د حدود نه تجاوز وکړو الله به دا سړی جهنم ته داخل کی او دا په جهنم کې همیشه نو کو میراث خوړل حلال غني یعنی پر دې میراث دا حلال غني نه به کافر شو ځکه د قران د حکم نه انکار وکړو نو بیا خو همیشه لپاره جهنم کې وي او کو حلال نه غني خو ورکینا نو بیا ډیر وخت پورې دا په جهنم کې وي. اوس دلته یو بل حکم ذکر کوي واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم اغه زنانا چې دوی راتلل وکي به حیایتا یعنی زنا ته صاحب د جلالین وی الزنا من نسائکم استاسو د زنانونا فاستشهدوا علیهن پس تاسو گواهان ونی سي په دی باندې اربعه سلور منکم استاسونا یعنی دا بسړی وی زنانه را بدکاری وکړه او بیا په دی باندې سلور گواهان دا پیش کو د سړونه دا غیر په امام اهل سنت شیخ سرپرست خان صدر سے نور الله مرقده شرایط ذکر کړی چې شرعي گواه هغه چې بغیر د عذر دا منځ نه پرېږدي. عذر دا لکه سفر کې رواني اوس داسي گاړي نه ودرېږي عذر دی او منځ پرې خو دې ته عذر ویل کی یا بل داسي شرعي عذر راشي د هغه د وجنه دا منځ پرېږدي نو دا نه بلکې بغیر د شرعي عذر نه دا منځ پرېږدي من نه کوي نو دا سړی گواهی دا نه قبلېږي دا اسلامي گواه نشي جوړې دي. یو سړی د جمع سره من نه کوي نو دا هغه ول ډېر سخت شرایط ذکر کړی دي د گواهی هم نه قبلېږي. یو سړی فرض روزه نه نیسي د هم شرعي گواه دا چې هغه نشي جوړېدلی. او یا یو مسله کې دروغ ویلي او هغه دروغ یعنی یو خبره کړي او دروغ یې کړي نو دام شرعي ځکه دام دروغجن دام ګناګار دی دام شرعي گواه نشي جوړېدلی. بهرحال کسل زنانه وی واغه گواهی کې داغه گواهیان به نه قبلېږي. د زنا په باب کې بس سلور کسان وي دا بم سړی وي هغه په پوره کیفیت ذکر کوي نو که داغه کیفیت ذکر کو نو بیا با دې ته چې شرعي حد دا ملاويږي نو کوس دا شادي شوده زنانه
او یا شادي شده سړی نو دا به رجم کیږي. او چې غیر شادي شده زنانه و یا غیر شادي شده سړی او بدکاری وکړله نو بیا به دې ته 100 کوړې دا ملاویږي. خو که چا په چا باندې د زنا تهمت ولګاو او بیا ورسره 4 ګواهان نو یا 3 ورسره او 4 ورسره نو بیا به دغه سړی ته حد قذف ملاویږي، دا چا چې په د زنا تهمت لګولې دي. لکه یو مسلمان رور باندې د زنا تهمت ولګاو، اوس سره 4 ګواهان نشته چې دا ثابت کی، نو بیرته الټه په د باندې چې د حد قذف دا ملاویږي. سورۃ النور کې داګه پوره تفصیل بیا شته. نو واللاتی اغزنانا یاتین الفاحشه تجویرات للوکی بحیات یعنی زنا تا من نسائکم استاسو د زنانونا فاستشهدوا علیهن پس تاسو گواهان ونیسئ په دې باندې 4 سلور منکم استاسونا یعنی د سړونا مسلمانان سړي وي. فإن شهدوا پس کچرته دوی گواهی وکړه نو فامسکوهن پس تاسو دوی لره حصار کې په بیوت په کورونه کې. بیوت نه مراد یا خپل کورونه دي چې پاغي کې حصار کوي. او قاضي فضل الله ایډوکیټ سے دامت برکاتهم العالیه د دینه مراد جیل خانی دی. دا حاکم ته حکم دی چې جیل ته واچو او جیل کې به کم وخت پوری حتا يتوفاهن الموت تر دې پوری چې وفات کې دوی لره مرګ یعنی د مرګ پرشتي او يجعل الله لهن سبيلا او یا الله وګرځي د دوی د پاره الله. نو جمهور مفسرین وایي دا آیات منسوخ دي ځکه د دوی دا مخکې دا حکم خو بیا د سورۃ النور په آیات سره دا منسوخ دي. سورۃ النور په آیات کې چې کم زناکار زنانه وي او شادي شده وي هغه ته برجم ملاويږي، او چې کم غیر شادي شده وي نو بیا به هغه ته چې دا 100 کوړې دا ملاويږي. لکه الشيخ والشيخه اذا زنيا فرجموهما چې کله شادي شده زنانه او شادي شده سړی بدکاری وکړي نو دا تاسو رجم کوي. نو دا آیات دا تلاوت دای منسوخ دی خو حکم دا باقی دی داشته. او د غیر شادي شده زنانه او د غیر شادي شده سړی دا حکم په سورۃ النور کې بالکل نشته چې بس غیر شادي شده سړی او غیر شادي شده زنانه زنا وکړي نو دا تاسو څه کوي دا رجم کوي. نو دا آیات دا منسوخ دی په هغه آیات سره په سورۃ النور کې چې کوم دی، او دا شادي شده چې کوم دی هغه بیا د هغه تلاوت منسوخ دی او حکم باقی دی. لکه والشيخ والشيخه اذا زنيا فرجموهما نو دا آیت تلاوت دا منسوخ دی خو حکم د دې چې دا باقی دی. واللذان او اغد وکسان یاتیانها چې دوی راتلل وکي منکم استاسنا فآذوهما پستاسو اذیت ور کوي دوی ته تکلیف ور کوي. نو واللذان مراد یا خو دا یعنی نارینه او زنانه یعنی زنات مراد ده او یا دا واللذان مراد ارکان دي دوالکان هغه د یو بل سره بدکاری چې دا وکي. نو فإن تابا پس کچرته د دوانو توبه وستله او اصلح او د خپل عمل اصلاح وکړه نو فاعرضوا عنهم تاسو اعراض وکي د دینه. نو چې کما دا دوه نارینه وي هغه د یو بل سره بدکاری وکي دا هغه مختلف قسم سزاګانې دا ذکر شوی دي. بعضی وای دا با د اوچت زینه چې درو ورسي او بعضی وی ورته بلکې او په دې ور کې به چې دا وسځي او بعضی وی چې نه دا په امام وقت باندې موقوف ده چې هغه کومه سزا مناسب غني هغه بوله چې دا ورکړل دي ته ویل کېږي تعزیر. بس حاکم وخت چې کومه سزا مناسب غواړي او غني اقا سزا به ته چې دا ورکول کېږي. نو فإن تاب پس کچرته د دوانو توبه وستله دغه ګنا نه واصلح او د خپل عمل اصلاح وکړه نو فاعرضوا عنهما فاستاسو اعراض وکړي د دوانو نه. ان الله بشک الله تعالی چې دی کان توابا دې توبه قبلون کې څوک چې توبه وباسي رحیمه رحم کون کې دی. واللاتی او اغازننا یاتینا چې دوی راتلل وکي الفاحشتا زناتا من نسائکم ستاسو د زنانونا فاستشهدوا پستاسو گواهان ونسی علیهن پاغی باندی 4 سلور منکم ستاسونا یعنی د سلونا منکم کی دا کم ضمیر سلو تراجی دی. فإن شهدوا پس کچارتا دوی گواهی وکړلا
فامسكوهن پس تاسو حصار کئی دوی لرا تاسو قید کئی دوی لرا فی البیوتی پگورونو کی حتی تردی پوری یتوفاہن الموت چی وفات کی دوی لرا مرگ یعنی د مرگ پرشتی او یجعل اللہ او یا اللہ وگرزی لہن د دوی د پارا سبیل اللہ واللذانی او هغا دو کسان یأتیانها چی دارات للوکی دی پاہشیتا منکم ستاسونا یعنی د سڑونا فآذوهما پستاسو ازیت ورکی دویتا تکلیف ورکی دویتا فإن تابا پس کچرتا دی دوانو توبوستلا وأصلحاو دی دوانو دخفل عمل اصلاح وکلا فأعرضوا عنهما پستاسو اعراض وکید دی دوانونا ان اللہ بشکل تلاشی دے کان توابا دے توبا قبل ان کے رحیمہ رحم کو ان کے واللاتی او اغازنا یأتینا چدوی رتللوکی الفاحشتا بحیایتا من نسائکم ستاسو دزنانونا فاستشهدو علیہن پستاسو گواہان ونسی پدوی باندی اربعتن سلور منکم ستاسونا یا اربعتن سلور منکم ستاسونا یعنی د مسلمانانو سړونا فإن شهدوا پس کچرتا دوی گواہی وکړلا فامسکوهن پس تاسو حصار کئی دوی لرا فی البیوتی پکورن کی حتی تردی پوری یتوفاہن الموت چی وفات کی دوی لرا دمرک فرشتی او یجعل اللہ او یا اللہ وگرزی لہن دوی دا پارا سبیل اللہ واللزانی او اغا دو کسان یأتیانها چی دا دوانا راتللوکی دی بحیایتا دی پاہشیتا منکم ستاسونا فآذوهما پستاسو چلے تکلیف ورکی دیدوانو تا فإن تابا پس کچانتا دیدوانو تو بویستلا واصلحاو دخپل عمل اصلاح وکڑلا فأعرضوا عنهما پستاسو اعراض وکی دیدوانونا ان اللہ بشک اللہ تعالی چی دے کانا توابا دے توبا قبل ان کے رحیمہ اور رحم کو ان کے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ سمیل سماوی پریبانی فور دا عمل کولو توفیق رکھی اے اللہ دا درس بخبل درباری علی کے قبول و منظور کی اے اللہ دا دنیا و آخرت دوانا خوشحالیان منگل رکھی اے اللہ دا خبل دین دا پارا منگ استعمال کی اے اللہ فارش معلا بانی زمان دا قبولیت پیسلو کی اے اللہ دا کم سخ اسپار منگ تفراتوی اللہ منگ غافل ایو اللہ منگ دا غفلت دا خوب نچی دا رابیدار کی اللہ دا سخ سپرون دا پارا منگ دا نیک اعمال کولو توفیق رکھی اللہ دا بد عملو نچی دا منگ محفوظ کی اللہ سوکم ستا دا دین خدمت کی اللہ دا غوی دا خدمات بخبل درباری اللہ کے قبول او منظور کی اللہ کو پہر شعبہ کی وی اللہ کا غداوت تبلیغ وی جہاد وی یا سیاست وی یا دا مدارس پر شکل کی وی دا درس و تدریس پر شکل کی وی اللہ دے طول دا اعمال بخبل درباری اللہ کی چیز قبول او منظور کی اللہ دے طول للویل درجات چیز اغور کی اللہ سمرہ مسلمانان اللہ دا غفلت پر خوف کی اوددی اللہ تدوی دا غفلت دا خوب نچی دا رابیدار کی اللہ خپل من محبت چی دا ورطور نصیب کی اللہ خپل تعلق ورطا چی دا اغور نصیب کی اللہ دا خپل دین دا پارا چی دا استعمال کی اللہ جنت الفردوس کی منگل اعلی مقامات را کی دا جہنم نمنگ محفوظ کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد